عزیزانو د تبلیغ درې درجې دي. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. په یو غلط کار دی یو سړی ولیدو نو په لاس یې ونیسه او منې که. فإن لم یستطع که چېرته په لاس نیو دی وس پې نه رسېدو، سړی خان یا نواب یا هسې قلقلا خان په لاس دې نه شو نیوی نو فبلسانه په ژبه ورته ووایه. فإن لم یستطع فبقلبه که د لاس او د ژبې وس دې پې نه رسېدو نو زړه کې ورسره تعلق پرېږده، زړه کې ورسره تعلق پرېږده. دا د تبلیغ درې درجې. نن موږ ته وګورئ چې څومره لوی ارامي وي زموږ ډېر زیات زړه ته نږدې، څومره چې لوی ارامي او څومره چې نیک سړی وي او ښه سړی وي، شکل شباهت یې د ښه سړو وي، هغې پسې مونږ ټوکې کوو، ډرامې ورپسې کوو. داسې ده که نه؟ نو زما عزیزانو کم سړی چې د الله په جوړه کړې لار باندې ټیک نه و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جوړه کړې لار باندې ټیک نه و، هغه ته به یا په لاس نیسي او منې کې به، یا به په ژبه ورته وی او یا به په زړه کې ورسره قطع تعلق و، په ښه نظر به ورته نه ګوري. دا درې درجې دي. که دا درې صفته په هر یو مسلمان کې نه و، دا سړی صحیح مسلمان نه دی، دا صحیح مسلمان نه دی. نو الله دې وکړي چې دا خاصیت په مونږ کې پیدا شي. ما ته ډېر خلک پوښتنې کوي فلانی سړی فلانی سړی. ما ورته وایي چې بچیا داسې چل دی، ته خپل وس کوه او نتیجه خدای ته سپاره. خو شروع به د کور نه کې ښځې ته، بچو ته، خپلوانو ته شروع به د که مړی ژوندی پرېښولیم نو شروع به د کور نه کې، او که تعلق پرېښولیم نو شروع به د کور نه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول سبق په نبوت کې چې ورکړلی شوی و نو هغه دا و چې وانذر عشیرتک الاقربین. اول د خپلوانو نه شروع. خپلوانو کې دی واده دی او ډمتوب او کنجرتوب یې پې کوي لګیا دی. که منې کولی نه شي نو دا خو کولی شي چې مه ورځه، ښځه مه ور پرېږده، زوی مه ور پرېږده، په خپله مه ورځه. تاسو دوا په کار ده. الله په دې خبره باندې ما ته کمپلیټ د عمل کولو توفیق را کړی. ودونو ته خو زه په زندګۍ کې الا ماشاءالله چرته تلیم نه یم، او نه دا ودونه د سړي د زامنو ودونه دي. غریب سړی بی اوږې تږې نهر بی د بدلې وزوی. او چې ګورې صاحب واده دی په دې کوڅه کې به دغه لګېدلي ده کاغذونه څه یي، لړۍ ورته لړۍ. د شپې به په کور باندې چراغان جوړ کړي، باتی به پې لګولي، پړک 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 پړک. لکه څه چل دی کور کې مړی شوی دی؟ نه جي واده دی، ارمان د ایمان دی. چې لږ وس خو مې در باندې رسېدی. جومات ته چې راتلمه په سایکل دومره ګنډې د چایو خلکو تړلې وې، په دې کوڅو کې پټېده، د پولیس والاو نه کسټم والاو، نو داسې هیبت اغوستي. نو ما وې چې دا ولې دا د الله عذاب چې دی په مختلف رنګونو کې په دې قوم نه، مختلف رنګونو. دا غریبان دي، ورشه په بایسکوپ کې. هغه ورځ مې دا پټانګو کې چې دا ګرځي دي د سپي بچو پسې مې بد رد ویلي، نو یو بایسکوپ والا تللی دی، زما په سر شکایت کړی دی ډیپټي کمشنر ته چې دا مولانا صاحب چې دی سینماګانو پسې بد وایي. مال سینماګانو پسې بد نه، زه به تاسو نه ښځې راولم که زما وس در باندې ورځي. بد څه ته وایي؟ اوس بجلیګر ملا به دا وایي چې بایسکوپ ډېر ښه ځای دی وله ورځئ. بایسکوپ له چې سزي سره د مالکانو یې الله خونه د میردین جومات کا. بیا ورته په دې بازارونو کې چې کوم ویډیو ګیمونه جوړ شوي دي په بازارونو کې، دلته یو په ویډیو ګیم دی که څه شی دی هغې کې یو مړو پراپیګنډه یې دا وکړه چې هغه داسې ورته د خودکشي کړې ده. سی ډي والا راله ما نه تپوس کړل په دې څه خبرې مال نه. ویل ولې مال ما ته څه پته ده چې د ورځې څو سپي دلته مړه کېږي؟ دا څه ملک دی یا دا څه وطن یا دا قوم د دې قابل دی چې دې ته ته د حضرت عمر بزرگی بیان کی یا د ابوبکر صدیقو کی یا د حضرت عثمان، دا قوم د دې قابل دی، دا خلک د دې قابل دي.
نو زما عزیزانو خدای په رنگ رنگ کې رانیولي په خوا به تش غریبان رانیو چې دا آرامیان اوس خدای دا سنډاګان هم رانیولي دي هره ورځ مې داړه باغ کي هره ورځ بله ورځ یې د دفترونه رانیولي دي او بوتلي څومره مالې والی دی جی 14 کروڑ او بیڑا دے غرکش 28 کروڑ 70 کروڑ په خواب مونږه چې لکانو مونږ به چې پلاني سره شلګونه روپۍ دي شلګونه 100 روپۍ دی لکه 2 شلې 3 شلې بیا چې لږ رالوی شو بیا د سوونو خبره شو چې ورپسې لږ وخت تېر شو بیا د زرګونو تا ته غریبو ته وایي تاسو راپاسئ نه زما میړه په جیل کې ډېر ښه دی بل وکړه بل میړه وکړه تا ته د مړونو څه کمی دی زه به اوس د غل او د قوم او د ملک تکې خوړونکی زه به د هغه دپاره وایم چې دا یې ولې نیولې نو زما عزیزانو پرون راته چا وی زمونږ د دې جومات سوی ګیس بل راغلی 2000 روپۍ وی یو دکاندار پکې اواز وکړو چې سبا جمعې ورځ ده او دا د بار مېلمانه به راغلي څادر به وګرځو او راټولې به کو داخل به یاره ورید پرید شو 15 کوړه دي د دې جومات د مالې 15 مرکټې کوي دا بجلی کټ کوم دا کټ کوم یو د جمعې په ورځ مې بجلی والا ته ویلي چې ماله به لګوئ چې زه جمعې مونځ درکوم نور به 8 ورځې دې نه بجلی کټ خدای دپاره او د خدای کور دپاره زمونږ دا حالت دی او د خپلو کورونو او د خپلو ښځو دپاره او د خپلو بچو دپاره زمونږ څه حالت دی آرام کینے وہی نمازاں تیرا سیاپا کرن نمازاں تیرا سیاپا کرن تیرے ذات نور ہوئے حلال حرام دی تمیز میں کی تی روزہ کی کرو ہوئے وہی دغا منزنہ دی پتا باندے ڈیر ڈیر ویرو کی دغا منزنہ دی ستا کپر اخری دا حلال و دا حرام و تمیز در کی نشتا نو روجہ با دی سنگا کی گی او منز دی سنگا کی گی تا روجہ کی روجہ زمان کی زمان اسی سے بال بجلگر ملا چه روجہ ہونی سی لکا خر لچه خلاو تاڑی او گیا مفرن دشپیلا ختمونو کی ختم امو کو پی جی صاحب پا کدری دری سپاری پی جی صاحب مرتزان غورکڑی صاحب اسی لکا دغه په مسلزی او رازی او او دا ورپسې ولاړی د کوتکشا زامن قرآن ته وګورئ خدای ته وګورئ تبا په خدای مې دې قسمی چې غرق بشه په وخت ځان وپېژنئ په وخت خدای وپېژنئ د خدای قرآن وپېژنئ تبا بشه والله العظیم چې دا حدیث ما لیدلی دی چې د قبر د ملایکو ړومبنی گزار چې مړی ته وي ړومبنی گزار د ړومبني گزار د مړي आवाज وای आवाज دومره تیز وي چې مشرق او مغرب کې واورېدی شي ړومبنی گزار الله دې امان راکړي د خپل حبیب په خاطر خدای دې امان راکړي ایو بزرګ وایي د خدای په لوی کرم بکیږي د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د اشنا مینا که د خدای مهرباني وي اوس خبره به جوړه شي او که په عقل وي په موږ د جنت بوی حرام دی بوی دا مه وایه چې زه ملا یم جنت خو زما د مور په داج کې راغلی دی ته چې ملا یې ستا به د ملا عمره سزا وي د ملا عمره ته ملا وي او جی ملا عمره تقریرونه به دې کول او جی تقریرونه به مې کول تا چرته بادشاہ تا خان او نواب او ارباب تا حق ویلیو که غریبانو ته به دې حق ویلی غریبانو ته به دې حق ویلی چرته غټ سنډا ته دې حق ویلی مونږ څه وایو دا ستاسو دوا پکار ده چې د الله د پاکستان بادشاہ تا مې د شپې په 2 بجې وویلې چې ته د فرعون باندې د غرور په بام باندې ناست لاندې را کوشه ناله به خبره کی ما تو وہی میں مغرور ہوں مال غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے پہلے اس کی کیا مثال ہے مال اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے اس دن اسمبلی میں تقریر کی کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے
माल प्राइम मिनिस्टर साहब ये कुर्सी रहेगी और आप नहीं होंगे मगसूस आ कुर्सी शता او هغه د تختیدار باندې پانسه یو توخته لاړو نن خاور لاندې پروت دا بل مندک صاحب چې مندک صاحب ته مې مندک ټکې ویلو نو مندک خو چندک ته وای کنه ازدګه د لفظ مینډیټ میری باری مینډیټ ہے باری مینډیټ ہے هغه مینډیټ اوس ګرځي صاحب لکه زمیدارو د غویانو په شان مینډیټ شته او دی نشته نو ما مندک ټکې ویلو نو کمشنر راته ویلي چې خدای ته ګوره لګه گزاره کوه دا مندک مه وایه نو مالې مندک تاسو نه وایئ ویل نہیں وہ مینڈک نہیں ہے مینڈیٹ ہے مال میں انگریزی نہیں سمجھتا ہوں نا انگریزی نہ پوئے گا مینڈک اور مینڈک کے نو عزیزارا خبره با غریب تعالی کې چې هغه خبره په سره د فرعونیت جګه ولاړې ورته یو کې ایمان دی ته وایي او اسلام دی ته وایي که دا ایمان او دا اسلام در کې نه و د ایمان تیرولو تمه مه کوئ د مړو ته تاسو وګورئ چا نه چې سا وځي سا نو هغه ته داسې په غور ګورئ ابه داسې چل کوي ما ته ګورئ ابه داسې کوي او یو خبه په دې ځای را روانه یو خبه په دې ځای را روانه او دا چل وکړه د سا خطو پټه دا خبره داولي کوي داسې احوال د آخرت د ځنکدن په ټیم کې په سړي منکشف شي دله دغه وخت کې په جهنم کې خپل ځای ښکاري نو دی ته مخ داسې او داسې کوي پوه شه چې دی ایمان خزانه یې پرېښو دی ته روان او څوک چې د سا وټو په ټیم کې داسې اسمان ته ګوري او په چهره یې مسکراهټي نو ده ته په جنت کې خپل ځای ښکاري او ورته ملایکې ولاړي ورته وایي چې سا دې ختل دي او دغه ځای ته تلل دي نو خاندي یا قرآن په ژبه ورشي یا کلمه په ژبه ورشي ما ډېر مړي داسې لیدلي دي چې ما ورته ویلي چې اشهد ان لا اله الا الله هغه داسې او داسې او دا درته پته شته چې ته مړ کېږي چې داسې به ګورې او که داسې داسې به کوې تاسو ما ته دا پته شته چې زه به کوم خوا ګورم هېڅ پته نه وایي که په قدر په قیمت برلی اسمانې که په قدر په قیمت برلی اسمانې خودبیني مکړه د خاورو بندیوانې خودبیني مه کوه چې زم څه شی یمه که په قدر په قیمت برلی اسمانې خودبیني مکړه د خاورو بندیوانې بیچاره عاجزه وربشي تور تملا که رستم غوندې د دهر پهلوانې کم زمان بمزغه مات ریز مریض پریوزی کم زمان بمزغه مات ریز مریض پریوزی سو بسور پا اسد عمر تیز روان تر کم اب بدی است مزلی که روان بے دا اجل پنکارو بدی تاراج کا دا اجل پنکارو بدی تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان یې مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل یو لک سلیری زره پیغمبران مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل چې خپلې په سنا د رب ګویانې دا د خامه اندېښنه د کم دلیل چې ازغی کرے پتما در ریحانی قافلی چې د یمین شمال بیلیگی قافلی چې د یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملد کم کاروانی د قیامت پر ورځ به دوه ډلې جوړې شي یو ډله بخي طرف ته روانه شي او بله ګس طرف ته به د جهنمیانو ډلې او خی طرف ته به د جنتیانو ډلې نافذ الپوری وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه ته به مل د کم کاروان څه پته لګي چې وایي په دې چې خی طرف ته به روانې او که ګس طرف ته به روانې د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق او د حضرت عثمان تربیت چې په کم رنګ شوی دی دا په عشرو مبشرو کې دوی ته په ژوند الله د جنت زیری ورکړی په ژوند قسم په خدای دی خفه نه شئ
چې زاده د جمعې په ورځ څومره خپله مرۍ وشلومه که په روپۍ کې 2 آنې هم پې پوهېږئ 2 آنې تاسو داسې مثال دی لکه دا مارغه ته چې دې ځای کې تار واچې که نه او داسې کې دا مارغه داسې چلو بیا داسې کې نو تاسو ما ته هغه مارغان ښکارئ. یو خبره د حضرت عمر پاتې وه چې څه وخت کې دی وفات کېدو یو صحابي د هغه پوښتنې ته راغی نو چې واپس روان شو حضرت عمر چې ورپسې داسې وکته نو دا صحابي دا ګیټای چې وي دا په لنګ کې پټې وي لنګ یې دومره اوږدو چې دا ګیټای پکې پټې وي. حضرت عمر ورته آواز وکړو چې راشه وی یو غلطي مې در کې ولیده آخر وخت مې دی نو اسې نه چې دا حق ویل زما په غاړه پاتې نشي چرته ستا دا ګیټۍ چې دي دا په دې لنګ کې پټې دي نو د چا چې په پرتوګ یا په لنګ کې ګیټۍ پټې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا ينظر الله الیهم یوم القیامه د چا چې ګیټۍ پټي الله به د قیامت په ورځ د رحمت په نظر ورته نه ګوري. عزیزانو دا خبره په ظاهر خو چا ته سخکاری نه لیکن د هغه زمانه د فرعون دماغ خلکو او ځان ته سویل د دې خلکو د غرور نه نشانی چې واغه داوا چې لنګ یا پرتوب به ورپسې راښکلی کېدو او ګیټای به پکې پټې. اوس دې وخت کې کله د اختر مونځ کې یا جنازه کې یا اسی مونځ کې امام आवाज وکي یا کم شیخ میخ پکې आवाज وکي چې بډې وایي ګیټای بربنډې کوي نو خلک په دغه وخت کې بډې وایي او ګیټای بربنډې کوي. عزیزان نو خلک په دغه وخت کې بډې وایي او ګیټای بربنډې کوي. عزیزانو دا د مونځ دپاره نه دا علامه د متکبرینو ده او پرتوګ به هر وخت دومره اوچت تړی چې ستا ګیټای پکې پټې نشي دا علامه د خیالاو ده. نو حضرت عمر فرمایل چې په دغه وخت کې دا یو حق چرته زما په ذمه پاتې نشي دې ته به سوچ کوئ.